چې عربو کې د خپل مور سره به بعضې ظالمانو واده او نکاح کوله. د مکې والاو خلکو خو د زنانو سره دومره ظلم شروع کړی و چې د هغې انتها نه وه. ظلم زنانه په عربو کې د میراث نه محرومه وه. دومره ظلم چې عربو کې د خپل مور سره به بعضې ظالمانو واده او نکاح کوله. د پلار به 3 4 5 10 ښځې وي. پلار به وفات شي، زوی به راولګېده، ویلې به زما د پلار په میراث کې پټی پاتې شه، دکان راته پاتې دی، پیسې راته پاتې دي، خو په دې میراث کې ماته دومره میندې هم پاتې دي. مور دا به میراث ګڼه او بعضې ظالمانو به د میرانه مور د پلار د بیبي سره نکاح او واده کولو. مور چا نه پیژندله چې مور لا څه ته وایي. عربو کې دومره ظلم و د دې مظلومې طبقې سره چې تعداد د بیبیانو نه و معلوم. د یو سړي په نکاح کې به 10 ښځې وي، یوې سره به اوسېده او 9 بیبیانې کالمعلقه ځوړندې به وي، نه به بل ته پرې غوستلی کېدلې او نه به ده ورته ښځه ویل او نه حقونه ادا کول. د چا به 8 بیبیانې وي، د چا به 20 وي، د چا به 50 وي، یوه به ښځه وه، نورې به ځوړندې پاتې وي. طلاق په عربو کې د طلاق عدد او شمار نه معلوم. ښځې ته به یې ویل ته په ما طلاقه، د ښځې نه به نفرتو، بیا به ورته ویل ته زما ښځه، بیا به ورته ویل طلاقه. زنانه به ټول عمر ځوړنده ساتل. دومره نفرتو د زنانه نه چې دا به د چا په کور کې پیدا شوه لور، نو هغه کور به سپېره ګڼلی کېده، هغه سړی به بدبخته ګڼلی کېده. هغه ښځه د کمې ښځې چې به لور پیدا شوې وه، هغې زنانه ته به خلکو بد کتل چې لورې راوړې ده. الله فرمایي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. کله چې یو سړي له ته زیری ورکړي چې لور دې شوې ده، مخې تک تور شي، خفه کېده به. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. ځان سره به سوچ کو چې دا زنانه، دا لور چې مې کور کې پیدا شوه، دا ماشومه، دا که زما په کور کې غټېږي ذلت دی، شرم دی، پیغور دی، عار دی. او که نه داسې وکم چې دا لور راوالم یدسه فی التراب، ژوندی په خاورو کې نه باسم، ځان ته خلاص کړم.